اوكي بسم الله الرحمن الرحیم تیر ځل مو درس چې شی ویلو فایل ایکسپلورر مو ختم کړو همداسې ده کنه نن برا شو کنه تیر ځل دلته موږ راغلیو په دې سٹارټ باندې مو رائټ کلیک کړو دې کویک ایکسس منیو ویل همداسې ده کنه په دې کې موږ سره دا رن دی رن کمانډ تاسو پیژنئ کنه دا رن په دې رن کې چې دی کنه چې موږ سره په وینډوز آر باندې هم راځي سیرام رن اصل کې رن کمانډ کې دی کې ایگزیکیوټیبل نیمز منل کیږي کوم څه نمونه ایگزیکیوټیبل نیمز څه ته ویل کیږي هغه نمونه ته ویل کیږي چې کمپیوټر یې پیژنې او کمپیوټر پیږي صحیح په دې کې لومړی چې کومه ده کنه دلته ما درته لیکلي دي ډي ایکس ډیګ معنا ډایګنوستیک صحیح شو زه راځم ما دلته لیکم چې ډي ایکس ډیګ چې شي لیکم ډي ایکس ډیګ به زه ولیکم صحیح شو ډي ایکس ډیګ انټر کله چې دا مو ډي ایکس ګورا ډایګنوستیکس ټولز دی سره دا ریزن یې سکوم ډي ایکس ډیګ خدای رسول راغی سینام په دې کې اړوند معلومات چې کوم یو دی زموږ سره د کمپیوټر لومړی موږ سره سیستم دی په دې سیستم کې موږ سره دا داسې ښیي که نه چې کرنټ ډیټا یا کوم ډیټا ټایم چې کوم دی که نه سر ډی چې کوم دی وایي دا اوسنی وخت موږ سره ښیي چې اوس فلحال څو بجې دی څومره وخت شي شو کمپیوټر نه موږ سره ښیي چې چېرې دا ډایرکټ موږ سره د کمپیوټر د معلوماتو په باره کې استعمالیږي صحیح ده ډي ایکس ډیګ داسې دی چې موږ سره کمپیوټر نیم دی وایي دغه د کمپیوټر نوم دی صحیح شو اپریټنګ سیسټم کوم یو وینډوز تاسو پکې انسټال کړی موږ ویل کنه یو موږ سره 2040 او موږ بیا بل خبره هم داسې کړو چې په دې وینډوز کې بیا ډولونه دي موږ داسې ډولونه ویل چې یو موږ سره ایجوکیشن دا یو موږ سره سټانډرډ دا یو موږ سره انټرپرایز دی صحیح ده چې ګورې دلته تاسو دې سره معلومول شي وای وینډوز 10 ایجوکیشن وای دغه بیټر ده صحیح ده ځکه ما اصل کې ورکړو سټانډرډ ولا خدا د اکټیویشن سره چې ما اکټیویټ کړه خپل وینډوز اکټیویټ غواړي ښه چې ما اکټیویټ کې ایجوکیشن ته راکوي ده صحیح ده نو ایجوکیشن نه چې سټانډرډ خدا او سټانډرډ نه چې شي خدای انټرپرایز کړي موږ سره صحیح ده ایجوکیشن کم لیول دی دا کچھ نه دی موږ سره لینګویج چې دی موږ سره انګلیسي ژبه راشنل او دا موږ سره سیستم مینوفیکچرر دا کومه ژبه چې وسنه پکې ده صحیح شو سیستم مینوفیکچرر ډیل انکارپوریشن ډیل وای دا جوړه کړی ده سیستم بل چې وسره د سیستم ماډیول چې کومه دی لیټیټیوډ ګوره دا وای کنه وای کمپیوټر کوم یو ماډل دی وای 1400 څومره وای 1400 یا او یا 3 یا دغه څه سره کنه 3 یا 2 یا دغه څه ماډل په دې کې ماډل دی اصل کې مختلف ماډل موجود دي سره نو وای دا ماډل دی نو هغه ماډل چې تاسو کوی کوم ځای چې کولای شي د ډي ایکس ډیګ ولې کې دلته تاسو د دې لیټیټیوډ د دې ځای نه پته لګول شي بل بایوس ته بیسیک انپټ آوټپټ سیستم د دې ورژن موږ سره خای او پر موږ سره پروسیسر د دې باره موږ غلیدلی کنه چې څنګه د کمپیوټر موږ کور معلومول شي جنریشن موږ معلومول شي صحیح ده دا د دې ځای دی راځي یو ټریک برته خو څنګه موږ خو چې دلته دغه د کمپیوټر څنګه دلته موږ سره اوس اته دی کنه او کورای 5 دی زه غواړم چې دا بدل کړم ورته دا بدلیږي زه یې درته ښایم ټریک ها دې ټریک درته ښایم اوکې سو تاسو به دا څه وکړئ کنه چې دلته ورشئ رن کمانډ ته په رن کمانډ کې چې ولیکئ ریجیډ به ولیکئ ری ولیکئ ری جی سی شو ری ای جی ولیکئ ډي آی ټي ولیکئ ریجیډ صحیح ده دې یس کړئ دلته انټر کې یس دلته براشي چیرته اچ کې لوکل ماشين دا ښکار کنه یا تاسو لومړی ځای شه داسې وشي دلته راځم اچ کې لوکل ماشين باندې ډبل کلیک کوم دلته دلته هارډویر درازم په هارډویر کې دلته تاسو راشي ډسکرپشن ډبل کلیک وکوي ها ډسکرپشن کې راشي سیستم دا په سیستم کې راشي سنټرل پروسیسور دا پر سنټرل پروسیسور کې 0 تراشي دلته وګورئ گایز دلته ډبل کلیک وکړئ سیرا ودا څوم جنریشن دی کورای 5 دی کنه زو ټایم کورای 8 کړه کورای 6 کورای 8 او څوم جنریشن دی مثلا زو ټایم راشه دا 12 جنریشن دی سم جنریشن دی دولسم د ریزن یس کا او د ریزن دا کلوز کې نه کلوز کې مشکل نشته سره زه به دا به تل کلوز کوم تاسو له اوس راشي یو ریفریش به ورته ورکو زرا زما دلته د رائټ کلیک کوم دلته ټاسک منیجر تر زما یا کنټرول شفت اسکیپ سره راتللی شمخه پروسیسور تر زما په پروسیسور کې سی پی یو کې تاسو لیک چک کړئ کورای څوم دی کورای 8 څوم جنریشن دی 12 جنریشن صحیح ده زرا زما دا اوس لیک چې کومه کورای څوم دی کې اوس اصل کې ریفریش نه کړدا کنه زرا زما دې جنو زما دلته ورته بیا لیکم چې ډي ایکس ډیګ ورته لیکم چې لیکم ورته ډي ایکس ډیګ لیکم مال ریزن انټر تاسو لګ راشي دلته بیا چک کړئ څوم دی اتم کورای 8 ته موږ څوم جنریشن دی
اتم جنریشن دی سیدا نو دا یو طریقه شو سمرا یو ټریک مونږ زده کړ اوس به بیرته څنګه ادي حالات ته وړو راځم ځل تران کمانډ دلته بیا چې ولي کې ریجیډ به ولي کې چې ولي کې ریجیډ دې ځن انټر او دې ځن یس کې ګاز سیدا دلته به چیرته راشي اچ کې لوکل ماشين ته راشه بیا راشه هارډویر ته په هارډویر کې راشه ډسکرپشن کې سیستم کې سنټرل پروسیسور کې به 0 ته راشه به 0 کې راشه دلته پروسیسور نیم سټرنګ بدلته واخلې دلته څوم جنریشن موږ سره اتم جنریشن کنه نو راشه 8 به کې دلته راشه یو ګایز دا موږ سره کور i5 څومو کور i5 د دې ځنه انټر کې او د دې ځنه د یس کې او د دې ځنه د څنګه کې بیرته دغه سي سیدا نو دا موږ سره څنګه شو د کمپیوټر د دې څنګه یو چاته وخای چې زموږ کمپیوټر دغه سي جیګي ورته خوذلې شي بیا سیدا نو موږ سره ګای د چې خبره وا د ډي ایکس ډیک کې موږ سره خبره اړوند درته شي وا د دې راغلی وا بل چې د میموري موږ سره خای کنه چې دغه میموري موږ سره په حال خای چې میموري موږ سره څنګه را څومره ریم موږ سره موجود دی سیدا دا موږ سره دا ریم ته ویل کېږي دلته خنو دا یګز څه شي دی موږ سره د دې اړوند میموري یا ریم ته ورته ویل کېږي سیدا پیج فایل مې د ذهن نه وته دا ان شاء الله بل ویډیو کې راځم او دا ایکس ورژن چې دی کنه دا موږ سره 12 دا د اړوند معلومات دي سیدا چې تراشم ډیسپلی ته د ډیسپلی اړوند ډیسپلی سره کې خودنه ته ویل کېږي سیدا د اړوند معلومات دي چې دلته راشم ساوند اړو او دلته انپوټ اړوند معلومات دي سیدا نو د دې ایگزیکټ سره پر استعمال د معلوماتو لپاره چې راځي بیا راشم رن کمانډ ته بل چې موږ سره MSN4 د موږ سره شي MSN4 32 دی راسره سیدا MSN4 32 MSN4 2 دی سیدا چې نه انټر تاسو کوي په دې ځکه کې هم تاسو د کمپیوټر باره کې دقیق معلومات کوي او ډیپ معلومات کوي شو اپریټینګ سیستم نه دا کوم یو اپریټینګ سیستم اوس موږ ویل لري چې اپریټینګ سیستم څه توګه کوي د دې نوم موږ سره ورژن موږ سره عام تاسو ګورم مایکروسافټ جوړ کړی دی د دې نوم د کمپیوټر نوم چې کوم دی او ماډل کوم دی دا ماډل دی موږ سره سیدا دلته تاسو ګورئ ګایز دا نور بایوس موډ چې کوم دی دا موږ روسه به کاریږي چې دا موږ سره GPT دی MBR دی بیا په دې دوړ کې موږ سره یو لیګاسي موډ راځي یو UEFI موډ راځي نو دې کې اړوند د معلومات شامل دي یا چې هارډویر ریسورسز موږ ګوري کمپوننټس په اړه کې هر څه په اړه کې دلته سره ګایز دقیق معلومات شامل دي سیدا نو MSN4 کې تاسو دقیق معلومات کتلی شي بلکې چې تاسو ګورئ کنه تاسو د کمپیوټر مو زیاتره وخت ډیر زیات دروند غوندي وي سیدا ډیر کمزور غوندي وي نو دا څنګه موږ تیزولی شو تاسو ول ترا شیران کمانډ تا پرن کمانډ کې بول کې پریفیچ چې بول کې پریفیچ به ولي کې شو پریفیچ څه کار کوي دا ناسي وي کنه چې کله تاسو یو څه فور ایگزامپل څنګه کړی وي دا کمپیوټر کې موږ زیات څه اوپن کړی وي دا دل تر دې یو کاپی غوندي تر ساتل کېږي سیدا دا اصل کې چټي دا کمپیوټر موږ سره ډک کړی وي نور دا څه خاص نه کارول کېږي دا کنټرول A کې کنټرول S سره ټول سره کې شفت ډیلیټ ور سره وایي چې دایمي ډیلیټ شي سیدا معنا دا چې سره هغه ریسایکل بن تلاړ نشي دایمي ډیلیټ کېږي نو چې ریسایکل بن تلاړ نشي دا یو ولې ډیلیټ نشو دا ځکه چې دا اوس په حال استعماليږي سیدا اوس په حال په استعمال کې نو ځکه څنګه اکشن cannot complete because the file is opened in the system main سیدا سیستم نو دا وایي څنګه دا موږ سره خلاص دی بکی نو پریفیچ کې دا ځنه کې څنګه کې ډیلیټ کېبل ټیمپ ته تاسو راشه وینډوز ار دلته بچو واخلې ټیمپ انټر کلیک وکړئ د دې ځنه دا هم کنټرول A کې شفت ډیلیټ سره دا هم د دې ځنه ډیلیټ کې دې ځنه راشه کنټینیو کوي ګایز سیدا د دې ځنه try again سیدا او دې ځنه بس ګایز دا نو سکپ کې سیدا څنګه چې دا اوس په هر چي دی یوز دی سره سمرا بس دا د دې سره ګوره زموږ کمپیوټر دې سره ډېر راسي تیزی کې سیدا بل چې دې کې چې ترن کمانډ تاسو راشي کنه اول چې واخلې پرسنټیج واخلې ګوري شفت 19 ولا 15 سره پرسنټیج واخلې سي شو دلته بیا ولي کې ټیمپ چې ولي کې ټیمپ او دلته بیا شفت سره شي واخلې 15 پرسنټیج مراد دې سره سس کمپیوټر کې شت بل ځای کې وشي د دې سره دا واخلې دا هم د دې سره کنټرول A کې شفت ډیلیټ سره دا هم څنګه کې ډیلیټ کې راشه دا هم سره څنګه شو ډیلیټ شو دې ځنه ورسکپ کګور دومره MB 300 MB دا و دومره MB زې اسدې به موږ نه نیول ها راشه دې ځنه دا نور ورسکپ کځه چې دا اوس په حال څنګه دي استعمال حالات کې دي سره صحیح را بل دې ځنه څنګه کې ګایز راشه دا کلیس غاډه کې نه سچي غاډه کا can do this file کوم in the correct دا ځنه ورته بیا هم مشکل لولې ګور دلته کلیک قرباني وکړه شي try again do this for current خانه دا موږ سره ګایز څنګه شو دا ورته سره موږ سره اګوره کمپیوټر مو دې سره سپکیږي خام بل خبره موږ سره ریسنت دی چې دی ریسنت
ریسنټ اصل کې موږ سره یو جاسوس غوندې دی د کمپیوټر کې چې ټول تاسو کتلی وي کنه هغه د ریسنټ په واسطه تاسو کتلی شي فور ایگزامپل یو کس وي ماته د کمپیوټر راته راکړه ته ورته جسې دا واله نو ته دلته بیرته ورته جاسوس دی چې هیڅ دا مشکل نشي کمپیوټر کې خپل دا جاسوس دی کې سیف دی صحیح را که ته بیا راشه دلته رن کمانډ کې ولیکه چې ریسنټ څه شي ریسنټ ورته ټول هر هغه څه چې تاسو د کمپیوټر کې اوس فلحال کتلی وي څنګه مو کړی وي د کمپیوټر کې مو اوس فلحال کتلی وي هغه دلته په ریسنټ کې ګایز سره شری شامل دی صحیح را او چې تاسو کتلی کنټرول ا شیفټ ډیلیټ سره واخلئ صحیح را شیفټ ډیلیټ دا وسرجه مهم نه دی نه دا هغه سره کنه کنټرول ا را کلیک ډیزاین ډیلیټ یقیني منی رسره صحیح را او دې ځنه تاسو ډیلیټ کولای شئ څنګه او دلته نو دې ځنه کېږي سمرا نو ریسنټ یو ډول څه شي دی جاسوس دی صحیح بل رن کمانډ دې ته رن کمانډ ویل کېږي صحیح رن کمانډ چې دلته بل کمانډ یا بل کمانډ مو سره چې دی کنه هغه مو سره ایکسپلورر دی ایکسپلورر باندې چې را اوپن کیږي دس پی سی برات اوپن کی دس پی سی ته مې چې خو کوک اکسس دا غلط موبایل او کوم کې کنه چې کوم ځای ته مې وی سی اپشنز کې راغله مته دا ورا کوک اکسس دا خبره مو کړې ودلته کې ښه نو دا مو سره یو رن کمانډ ایگزیکیوټیبل نیم بل ام اس پین دی چې مو سره ام اس پین زرا زما دې جنا ورته ما Windows R MS Paint را سره واخله چې MS Paint د دې ځنه زغواړم چې MS Paint واخلم راشه انټر کلیک وګوره MS Paint را سره اوپن کړ د دې MS Paint بل نوم بیا P brush هم دی چې P brush سمرا P brush ولیکي guys P brush صحیح ده P brush د دې ځنه انټر کړئ نو وګوره په دې نوم باندې هم در سره څنګه کیږي او د P R brush کومه P brush P B R ده ها دا R دلته دی خو درغله کنټرول اس په کومه سیف کوم ور رن کمانډ کله ته چیرې P brush دا وګړه الته ملي کله ده ها P brush ده سره بل خبره when word نه مو سره چیرې when word باندې با ماته word راخلا شي چې بار سره راخلا شي guys word زرا زما دلته فقط کو word ولي کومه دایره سره نه پیژني څنګه کوي نه پیژني او که چیرې MS word نامو سره سره روان شي MS word تشری تاسو به پیژني سمره اوس به پیژني کنه پیژني MS word نه پیژني کچېره زرا سم when word دې ته ولي کما when word برا سره دا را اوپن شي ګور word office دا سره اوپن شو سیدا نو دا مو سره word دی when word دی بل مو سره word pad دی چې مو سره word pad زرا زما دې ته لیکم چې word pad په نوم باندې هم دا سره څنګه شي guys را اوپن شي word pad باندې کلیک وګوره word pad سره اوپن شو سیدا هم دې word pad بل نوم چې مو سره right دی چې right دلته right ولي کې دلته ور دی باندې اوپن شو نو MS Paint لپاره چې کنه paint لپاره MS Paint لیکي سیدا یا P brush لیکي او د word pad لپاره word pad لیکي ک right لیکي سی شو بل ویم player د مقصد دا بیا د خپل یو ډول پلیئر دی ها ویم پلیئر دی را سره غایز چې دې څنګه تاسو کولای شئ د دې یو پلیئر اوپن کولای شئ ګورو ویم پلیئر واخلئ دا دی وینډوز میډیا پلیئر دی مو سره خپل سمره چې دا دې سره خپل ازبل چې کالک مو سره کیلکولیټر او وینډوز الټرزم ضرورت لیکم چې کالک CAL سی کالک ورته لیکره شي ګورو د کیلکولیټر ور سره اوپن کی ورته مو 50000 په 500 سوشل ایکوال وای 2.5 سیرا بیا دا 2.5 راواخله په څو کسانو تقسیم کا وزن د څونه فریم کو 3 په 3 تقسیم کا دلته څنګه ولیکل خلاصې بیا به کوم څه ورته لیکوته 500 ضرب 500 کا او دلته اوس شو کا دلته راشه تقسیم پر 3 دلته راشه انټر کلیک وکانو 803 روپے تاسو ټول به راغلي ښه د 600 ساسه قرضدار شو 803 روپے صحیح ده نو دلته کیلکولیټر غاس په دې باندې تاسو سره چی راځي کیلکولیټر کال باندې بل چې کنټرول دې زړه تر شمال تورتوري کوم چې کنټرول شي کنټرول پینل به ما تر اوپن کی چې ورا اوپن کی کنټرول دلته راشه کنټرول پینل باندې کلیک کا کنټرول ولیک کنټرول پینل راځي ځنه سم راځي د سی کنټرول فاصله پینل دا به سره اوپن کی PANEL پینل انټر بدین نو میم سره اوپن کې ښه فاصله ورته کوئی کنټرول پینل صحیح شو ټایم ان ډیټ.cpl چې شری موږ سره ټایم ان ډیټ.cpl دی سره دلته راځم ماران کمانډ ته مچ ټایم ان ډیټ چې شي ټایم ان ډیټ فقط ټایم ډیټ ولیکي چې ولیکي ټایم ډیټ.cpl ولیکي .cpl انسر صحیح را په دې سره چې سره اوپن شي ډیټ ان ټایم بر سره اوپن شي صحیح را بل چې دی CHK DSK دا سره پر چک ډیسک لپاره ګورئ کله چې تاسو نه هارد ډیسک خطا شي کنه چې نه خطا شي هارد ډیسک یعنی کمپیوټر کې خپل تاسو دا لګ درنه یو درز وندي وکړي نو تاسو دا کمانډ دلته استعمال کوي چې استعمال کوي CHK DSK سره استعمال کوي دا سره پر استعمالي چې کمپیوټر کې لګ د هارد ډیسک کې لګ فرق راغلی دی خپل جوړي صحیح را اتوماتیک ریپیر لپاره د استعمالي ګرځي د تکلیف کا CHK DSK به دا خپل دې څنګه کړ
جوړې در سره که چېرته یو بهرنی ورسره کار وای نو یا دې کې داخل خپل دی که نه ځینې وخت کې ګوره دغه هارډ ډسک دې کې دی که نه هغې کې موږ سره هارډ ډسک اصل کې دننه د دې حافظه ده خپل هارډ ډسک سمه نه هغه موږ سره که چېرې دا کمپیوټر تاسو نه تیزه خطا شي شاید یو دم دا وینډوز درنه ورکه شي سیدا ورته وایي چې هېڅ نه پیدا کېږي هارډ ډسک لږه پلو دې پرو شوی وي یا پرې هارډ ډسک کې ځینې فایلونه نه مشي یو لږ څه فرق پکې راشي د خرابېدو د تیزه کې خصوصا د وجې نه یا نورو وجې نه سیدا نو دلته ګایز بیا تاسو سره چې کېږي بیا دغه کمان تاسو ورته استعمالوئ او سویچ کې ډسک بل چې د کلین ام جی آر دی زه راځم کلین ام جی آر هم موږ سره هماغه وختي په څه شي باندې کار کوي را سره ګایز په او کلین ام جی آر سه شو دلته نکلیو کې کوم یو کلین ام جی آر اصل کې په دې کې موږ یو ډرایو ورته خایو چې دا را سره کلین کا صحیح ده زه ورته مراشه په دې سی ډرایو کې ګورای یا په دې ډرایو کې ګورای چې وایرس ټاک نه هغه را سره کلین کا صحیح ده نو وای دې کې موږ سره چې ریسایکل بن یا دلته موږ سره کوم ډیټا تاسو په دې کې ساتلی وی غواړي چې سپګې کې دې نه کولای شي سمره زه غواړم دا ډیلیټ کوم دې نه اوکې کا بس دا ور سره ختم شي صحیح ده کلین ام جی آر دې بارے میں ایک ډیسک دوباره شمال ته بولی کوم چې ډیسک ډاٹ سی پی ایل چې شي ډاٹ سی پی ایل دې نه انټر نو دا موږ سره شیر اوپن کی ګایز دا موږ سره ډسپلی سیټینګ را اوپن کړی چې ډسپلی سیټینګز دا غره کنه ډیسک ډاٹ سی پی ایل د دې غي چې موږ سره په دې کې رن کمانډ کړی بیت فایرفاکس ته زرا زما دې ځان رن کمانډ لیکم چې فایرفاکس سې شو فایرفاکس سره سره ګایز دې نه انټر اصل کې دا نه مني سره فایرفاکس د سپیل غل شو بل چې فونټ ته موږ سره چیرې ګایز فونټ سې شو فونټ او فونټس او فونټس بالکل هغه راته راځي چې دا فونټس ګورئ نو ګایز دې ځین شیر سره اوپن کړه فونټس پر سره اوپن کې سي دا صحیح کمپیوټر څنګه نو فونټس ګایز فونټس سره اوپن کړه زه لازم ټاسک ام جی آر ټاسک منیجر سره اوپن کړئ ټاسک ام جی آر تاسو ګورئ شیر سره اوپن کړه ټاسک منیجر صحیح ده بل چې د اپ ویز ډاٹ سی پی ایل زبراش نن ته ورته لیکم چې اپ ویز چې شي اپ ویز ډاٹ سی پی ایل سې شو اپ ویز ډاٹ سی پی ایل صحیح ده سی پی ایل دا ریزن انټر کنه ګورئ پروګرامینګ فیچرز ور سره اوپن کیږي پامل ورته دا موږ سره رسو په کنټرول پینل کې روان دي الته دی پوي نو دا ګایز رن کمانډز چې شي رن کمانډز دی هغه ایگزیکیوټیبل نیم رن کمانډ ول سمره دا ګایز په دې باندې سره کار کوي